سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکو نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې د وینډوز 11 اتم ویډیو سره حاضر شوي یو. همدا اتمه برخه ده د کمپیوټر صفري زده کړې. په نننۍ ویډیو کې به زموږ موضوع چې هغه د فولډر جوړول وي، څنګه په کمپیوټر کې فولډر جوړولی شو. خو له همدې څخه مخکې موږ له همدې نه کومه وړاندې ویډیو چې وه په هغه کې تاسو ته همدا ویو برخه تشریح کړې وه. د ایکنو په سایز د ایکنو په ترتیباتو باندې غږېدلي وو چې څنګه ایکن سایز کوچنی کیږي او غټیږي او څنګه ایکن هایټ کیږي. ښه، همداسې د نوره برخه مو هم ښودلې وې. خو مخکې له فولډر جوړولو دلته کله چې په ډیسکټاپ باندې موږ ښایي یا رایټ کلیک ترسره کړو، په همدې ویو برخه نه غږېدلې وو. دلته بیا دوې اپشنې نوره هم شته د ویو څخه وروسته چې یو سورټ بای دی او بل ریفریش دی. په همدې هم غږېږو. له همدې څخه وروسته بیا فولډر برخې ته ډایرکټ مستقیما ځو. دلته د همدې سورټ بای څخه هدف څه دی، مقصد څه دی؟ د همدې په واسطه هم د ډیسکټاپ په ایکنو کې تغییر رسي. څه ډول تغییر؟ د نوم په اساس مثال A to Z کیږي. که کله موږ په نیم باندې کلیک وکړو، کوم ایکن چې مثال په A سره پیل شوی وي یا مثال په سر کې د A حروف وي هغه مخته کیږي، او کومه کې چې Z وي هغه مثال د خپل لاین بیخ ته ځي. که زه کله په دې کلیک وکړم، دلته تاسو ګورئ ایکن مثال د حروفو په اساس د A to Z په اساس ترتیب شو. دلته تاسو ګورئ مکمل په همدې کې. ښه، دلته په همدې نه یو ځل ما کلیک کړی و، خو زه دلته بیا دوباره کلیک کړم چې دوی مثال بیرته A to Z شي. دلته تاسو ګورئ سی ګورئ همداسې بیا پسې H دی، همداسې بیا K ده، همداسې بیا مثال W، همداسې نور. نو که دلته موږ بیا په دویم نمبر کې د همدې څخه وروسته په سایز کلیک وکړو، بیا د سایز په اساس ترتیبیږي. کومه ایکن چې مثال سایز ډیر وي، یعنې مثال یوه 15 جی بي، بله تقریبا یوه جی بي یا نیم جی بي، لومړی به 15 جی بي وي، بیا یوه جی بي، بیا نیم، همداسې په ترتیب سره. ښه، دلته تاسو ګورئ په همدې نه موږ درېږو. د همدې سایز چې دی څومره دی؟ 15.9 MB. دلته تاسو ګورئ د همدې فایل څومره دی سایز 40. همداسې بیا دغه له همدې کم وي. تاسو دلته ګورئ، زه په همدې هم درېږم. نو همداسې په ترتیب سره، او دا اوس د سایز په اساس ترتیب شول. ښه، دلته بیا په ایټم ټایپ دی. د همدې څخه هدف څه دی؟ د همدې څخه هدف همدغه دی چې ایکنه به داسې ترتیب شي چې کومه د کمپیوټر خپله ایکن دی، لکه کمپیوټر مثال یوزر شو، ریسایکل بین شو، هغه به لومړی شي، د نورو ایکنې به شاته شي. زه په دې کلیک کوم، تاسو دلته ګورئ د کمپیوټر کومه خپله ایکنې چې دي، لکه همدا تاسو ګورئ دلته کمپیوټر شو مثال، همداسې ریسایکل بین شو، همداسې یوزر خو دلته ما اډ کړی نه دی، هغه به مخکې ځي او نور ایکنې به شاته ورځي. ښه، دلته زه بیا راځم، مثال د همدې څخه وروسته ډیټ موډیفای دی. د همدې څخه هدف څه دی؟ د همدې څخه بیا هدف همدا دی چې دا د تاریخ او وخت په اساس ترتیبیږي. یعنې کومه ایکنې چې مثال یوه ایکن یا یوه فولډر یا یو فایل تاسو تقریبا سهار په 8 بجې په کمپیوټر کې دلته اچولی دی، بل مو په 10 بجو، بل په 12 بجو. لومړی به د 8 بجو شي، بیا د مثال 10 بجو او بیا د 12 بجو، همداسې په ترتیب سره. که همداسې بیا مثال د تاریخ په اساس وي، یو فایل مو 10 ورځې مخکې اچولی، بل یوه هفته مخکې، بل 2 ورځې مخکې، لومړی به دی هغه 10 ورځې مخکې مو چې اچولی وي هغه پیل شي، بیا هفته مخکې، بیا مثال همداسې پرله پسې وروسته. نو په همدې ترتیب دا ترتیبیږي. زه دلته کلیک کوم په همدې ډیټ موډیفای باندې، تاسو دلته ګورئ اوس هغه د وخت په اساس ترتیب شول. که زه دلته په همدې ځای ودرېږم، تاسو دلته تاریخ ګورئ 2026 کال 3 میاشت 3 تاریخ، دلته ګورئ 2026 کال 3 میاشت 2 تاریخ، همداسې دا که موږ وګورو، تاسو دلته ګورئ 2026 کال 2 میاشت او 14 تاریخ. په ترتیب سره په همدې ډول دا منظم شول. ښه، دلته زه بیا په همدې سورټ بای په نیم باندې کلیک کړم چې بیرته عادي حالت ته لاړ شي. نو همدغه د سورټ بای هغه هدف و چې ایکنه د سایز، نوم، شکل او وخت په اساس ترتیبوي. ښه، بل ریفریش دی. ریفریش څخه هدف همدا دی چې کمپیوټر یې په واسطه ریفریش کیږي، تازه کیږي،
تاسو چې هر کله کمپیوټر ته سټارټ کړئ چالان کړئ نو تاسو به اتمن 3 ځلې ریفریش څخه استفاده کړئ چې کمپیوټر آماده شي برابر شي. کله که تاسو موټر ته فکر وي موټر هم چالان کړئ تاسو به مثال داسې څو دقیقې پرېږدئ 2-3 دقیقې چې دی ګرم شي نو کمپیوټر هم داسې سیستم لري. نور کار کې داسې نه چې تاسو کمپیوټر چالان کړئ ریفریش یې نه کړئ د کوم پروسس نه خلاصوي یا پروګرام یا کوم فایل نه خلاصیږي خو کمپیوټر به ستاسو سلو وي. که تاسو یې ریفریش کړئ دی به بشپړ آماده وي نو باید 3 ځله خو کمپیوټر ریفریش شي. دا شرکټ هم لري شرکټ یې د F15 بټن دی د اول فانکشن بټن چې دی په همدې کې تاسو ګورئ دا شرکټ هم لري د همدې په واسطه هم تاسو دا ریفریش کولی شئ کمپیوټر. دلته اوس ریکارډ چلان دی هغه پروسس نه ترسره کیږي نو تاسو له همدې طریقې هم استفاده کړای شئ تاسو یې ټرای کړئ. اوس به راشو د کمپیوټر کې د فولډر جوړولو ته څنګه په کمپیوټر کې یا په ډیسکټاپ نه یا په یو ډرایو کې یا په یو میموري کارت کې یا په یو فولډر کې دننه بل فولډر جوړ کړو. د همدې لپاره ملګرو تاسو چې په هر ځای کې وغواړئ په کمپیوټر په هر ساحه کې په هر لوکیشن کې تاسو فولډر جوړ کړئ د همدې لپاره به تاسو په همغه ځای ښای یا رایټ کلیک ترسره کوئ. موږ راځو مثال غواړو چې په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړو دلته راځم رایټ کلیک یا ښای کلیک ترسره کوم په انګلیسي کې ښي کلیک ته رایټ کلیک ویل کیږي. دا موږ تاسو ته هغه د کلیکونو د تدریس په برخه کې هم دا تاسو ته درښودلي وو. دلته موږ راځو په دې نیو باندې کلیک وکړو. کله مو چې په نیو باندې کلیک وکړو دلته یو بل لیست خلاصیږي دلته مستقیما موږ فولډر نوم هم وینو د فولډر آیکن هم وینو په همدې باندې کلیک وکړو په ګرافي شکل سره په همدې مو چې کله کلیک وکړو فولډر مستقیما جوړیږي. زه مثال همدې ته افغان نوم ورکوم په همدې مو کلیک وکړو دغه افغان نوم ورکړی شو. همدا خو د ډیسکټاپ په مخ د فولډر جوړول وي. که زه وغواړم چې اوس په همدې فولډر کې دننه بل فولډر جوړ کړم زه راځم همدا فولډر خلاصوم. د فولډر خلاصولو طریقه مو تاسو ته ښکاري فقط ډبل کلیک په ترسره کوو فولډر خلاصیږي. اوس په همدې فولډر کې دننه رایټ کلیک کړو. زه راځم په همدې ځای کې رایټ کلیک کړم او دلته نیو ته راځم دلته بیا همغه لیست خلاصیږي او دلته مستقیما په فولډر باندې کلیک کړم فولډر جوړیږي. دلته بیا هم زه نوم هم بدلولی شم دلته لیکم مثال په دې ځای کې به ولیکم ډډوال یا مثال خوست به ولیکم دلته همداسې مثال د کابل په نوم فولډر که موږ غواړو بل هم جوړولی شو. زه غواړم چې دلته یو بل جوړ کړم زه راځم مثال دلته په نیو ته او فولډر کلیک کړم همدا یې بل دې ته د کابل نوم ورکوم کابل. همداسې په دې کې بیا موږ بل هم جوړولی شو په دې فقط ډبل کلیک وکړئ. کله مو چې په دې ډبل کلیک وکړو دلته رایټ کلیک او نیو او دلته په فولډر باندې کلیک او بل فولډر به هم په همدې کې دننه جوړ شي. دا خو مثال د ډیسکټاپ په مخ د فولډر جوړولو ټوله یوه طریقه ده هېڅ مشکل نشته. زه راځم په کمپیوټر ای یا ډي ډرایو کې څنګه فولډر جوړ کړو راځم په کمپیوټر باندې کلیک کړم دلته به راشم مثال یو ډرایو به انتخاب کړم مثال په همدې ډي ډرایو کې زه غواړم چې یو فولډر جوړ کړم دلته هم فقط رایټ کلیک کړم نیو ته راځم او دلته مستقیما په فولډر باندې کلیک کړم فولډر جوړیږي. نو په همدې طریقه تاسو فولډر جوړولی شئ. همدا ډول که ستاسو په میموري کارت یا فلش کې جوړوئ هغه به هم دلته په همدې ډول کمپیوټر کې په همدې ځایونو کې په کارت به سره لیکلي وي USB تاسو په همغه کلیک وکړئ او په همدې طریقه په همغه کې هم فولډر جوړ کړئ. نو همدغه و د نن ورځې درس. په نن ورځې درس کې تر ټولو مهمه موضوع هغه د فولډر جوړول و چې څنګه په کمپیوټر کې یو فولډر جوړ کړو یا په ډرایو کې یا په میموري کارت کې یا په یو فولډر کې دننه بل فولډر. نو خدای دې وکړي چې په همدې موضوع مو هم سر خلاص شوی وي. تاسو اوس په اسانۍ سره کولی شئ چې په کمپیوټر کې هر ډول فولډر چې وغواړئ په هر ځای کې تاسو جوړولی شئ. یوه خبره مې له یاده وتلې وه تاسو فولډر ته د پښتو نوم هم ورکولی شئ. زه راځم مثال دلته یو فولډر جوړوم په نیو باندې کلیک کړم فولډر مې جوړ کړه. دلته که تاسو غواړئ چې په پښتو یو نوم ورکړئ مثال یې خوست په نوم یا یې کابل یا کندهار په نوم تاسو ګورئ یا مثال یې فایلونو نوم ورکوئ د نعتونو ترانو یا بل هم تاسو انتخاب کولی شئ. زه مثال د کندهار په نوم یو فولډر جوړ کړه تاسو ګورئ دلته همدا فولډر ترتیب شوی د پښتو نوم هم فولډر ته تاسو ورکولی شئ. نو همدغه نن ورځ د فولډر جوړونې برخه خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص شوی وي.
په آینده کې د نورو مهمو بهترینو ویډیوګانو لپاره زموږ آنلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل حتما تعقیب وساتئ. که چا سبسکرایب نه وي سبسکرایب یې کړئ. فعل حالا ښه وه، په خدای مې سپارلی یاست.